Aha, zimi plata chayudam, zimin plata doda yudam. Waklap la jana aus, the chayo the dot wahti. کوله. یا الله ماته یو ښایسته زوی راکېټ مبارک شه شاولی خان کاکا ستا زوی پیدا شو. الحمدلله زما زوی او بالاخره د شاولي ارمان پوره شو. یو څو ورځې وروسته شاولي بیرته راغی. نجونو او زوی ورته منډه کړله خو هغې نجونو ته هیڅ هم ونه ویل او یوازې خپل زوی غېږ کې ونیوه. Gosh, چې منګم هلکان وی پلار ته ور ډېر ګران و. دا د لور او د زوی ترمنځ فرق په شاولي چیرته رسوي راځئ چې په دې کیسه کې وګورو. د یو وخت کیسه ده په یو ښایسته افغان کلي کې یو دهقان چې نوم یې شاولي و د خپلو لوڼو او میرمنې سره ژوند کاوه. شاولي ډیر زیارکښ انسان و او د هغه سره به یې میرمنې او لوڼو ډیره زیاته مرسته کوله. Aha, zimi plata chayudam, zimin plata doda yudam. Waklap la jana aus, the chayo the dot wahti. خو شاولي د نوڼو په شتون کې د زوی تشه احساسوله او تل لپاره به یې دعا کوله. یا الله ماته یو ښایسته زوی راکې تر څو وارث مې پیدا شي. شاولي هم په همدې هیله عمر تیراوه. لوی اختر ته کمې ورځې پاتې وې نو شاولي ښار ته روان شو تر څو د اختر لپاره سودا راوړي. لورګانو یې ټوله ورځ په انتظار تیره کړه او هغوی د اختر کالو ته په تمه و چې په دې کې شاولي راغی. Salam alaikum plara, stare mshe plara. او راځئ نجونو ډېره خبرې مې له وسه نه کېږي راځئ. شاولي خلطې خلاصې کړې او نجونې هم ورته ډېرې په تمه وې خو متاسفانه چې د هغوی کالي پکې نه و او شاولي ورته وویل خیر بل اختر کې به درته کالي واخلم ما سره اوس پیسې نه وي. په هغې شپه نجونو ډېر وژړل او یو بل ته به ویل After kebab told in June kali lari, homing by in a lero. بله ورځ اختر راغی. ټولو ماشومانو نوي کالي اغوستي وو خو د شاولي لورګانو زاړه کالي په غاړه وو. نورو ماشومانو د نجونو پورې ملنډې وهلې. نجونې په کوڅه کې تنګې شوې او کور ته په منډه او ژړا لاړلې. مور یې ورته وویل خیر د لورې دا ورځې به هم تېرې شي. اختر تیر شو او شاولي بیرته خپلو پټو ته راغی. لورګانو یې هم خپل کومک ته دوام ورکه. مبارک شه شاولی خان کاکا ستا زوی پیدا شو. الحمدلله زما زوی او بالاخره د شاولي ارمان پوره شو. شاولي په دې خوشحالۍ کې ټولو کلیوالو ته ډوډۍ ورکړه او هغوی ته یې میلمستیاګانې برابرې کړلې او خپله خوشحالي یې لمانځله. شاولي به د خپل کوچني زوی سره لوبې کولې. ټوله توجه یې هغه ته وه. هیڅ داسې فکر یې نه کوه چې دا لورګانې هم زما دي. له هغوی سره یې خبرې اترې نه کولې. دې نجونې ډېرې ځورولې. شاولي د یو لنډ سفر لپاره کابل ته روان شو. زویا په ځان ډېر پام کوه کوره چې بې ځایه ونه ګرځي. لورګانو سره یې حتی خدای پاماني ونه کړه او لاړ. یو څو ورځې وروسته شاولي بیرته راغی. نجونو او زوی ورته منډه کړله خو هغې نجونو ته هیڅ هم ونه ویل او یوازې خپل زوی غېږ کې ونیوه. د کلي ماشومانو به سیلۍ او سلسلې پورې خندل او ویل به تا سره مو پلار هیڅ مینه نه لري. نجونو به ځان سره ویل Gosh, چې منګم هلکان وی پلار ته ور ډېر ګران و. شاولي به په خپل لاس خپل زوی موټر کې کېنوه او بازار ته به یې بوتو تر څو د لوبو سامانونه ورته واخلي. لوبو سامانونو اخیستل د هغې د لورګانو لپاره یو خوب او خیال و. لس کاله تیر شول. سیلۍ معلمه شوه او سلسله هم ډاکټره شوه. هغوی د کلي نه لیرې د خپلو خاوندانو سره ژوند کاوه. خو مراد چې د شاولي نازولی زوی و او هر ناز به یې ورته بدون له قید و شرطه پوره کوه. کله به یې چې د پیسې غوښتلې
نو ورکولې به یې. کله چې به یې تېروتنه کوله سترګې به یې پرې پټولې. د شاه ولي دې کارونو مراد د نشهیي توکو کندې ته غورځولی و. دا چې شاه ولي ډېر غریب او ضعیر شوی و، نورې پیسې نه درلودلې او مراد به ترې په زوره غوښتلې. ما ته پیسې راکړې، زه نور انتظار نشم کړی. خو دا چې شاه ولي پیسې نه درلودلې، مراد غلا ته مخه کړه، خو پولیسو ونیو او بندي یې کړ. د مراد د بندي کېدو سره شاه ولي او میرمنه یې ډېر یوازې شول. یوه ورځ شاه ولي د دروازې سره ناست و چې ویې لیدل یو بل پلار خپل زوی او لور ته یو رقم ناز ورکوي. نو ده ته خپل تیر وخت را په زړه شو او ډیر خفه شو. یوه ورځ شاه ولي په سړک روانو چې موټر ډیر بې احتیاطه راغی او وی واهه. ګاونډي هم ژر تر ژره د شاه ولي لوڼو تر زنګ وواهه. سلام علیکم ډاکټر صاحب، سلسله زه ستاسې ګاونډی یم. شاه ولي اکا موټر وهلی دی او حالت یې ډېر خراب دی. سلام علیکم هوري بابا جان ټکر کړی دی او حالت یې ډېر خراب دی. زه چې ځو. دواړه لوڼې په عجله د کلي په لور روانې شوې او لوڼې په منډه منډه خپل پلار روغتون ته ورسوه. پلار جانه موږ تاسو سره یو خفه کېږه، موږ به د هېڅکله یوازې پرېنږدو. کله چې شاه ولي روغ شو، سلسلې هغه خپل ښایسته کور ته یوړل او هلته یې ځان سره میشت کړل. سیلۍ او سلسلې به د خپل مور او پلار ډیر خیال ساته او د هغوی قدر او عزت به یې کوه. وروسته خبر شول چې ورور یې هم له زندان نه راخوشي شوی، نو هغه یې هم راوست تر څو په روغتون کې بستر کړي. نه له هغې نه وروسته یې په خوشحالۍ او سوکالۍ سره ژوند پیل کړ. زما لورنو، زه له تاسې د زړه له تله بخښنه غواړم. ما له تاسو سره ډېر ظلم کړی دی. ما به تل د لور او د زوی تر منځ فرق کاوه، خو زه غلط وم. ما وبخئ. دا کیسه زموږ د افغاني ټولنې یو تریخ حقیقت دی، خو اسلام، قرآن او رسول الله تل په دې تاکید کړی چې دواړه یو شان دي. مور او پلار ته پکار ده چې خپل زامن او لوڼو ته یو شان مینه ورکړي او د هغوی ترمنځ عدل وکړي. د اولاد ترمنځ فرق کول کاملا د اسلامي تعلیماتو سره په ټکر کې دی او دا لوی ظلم دی.